آخري خبره دا ده ورونو، که مسلمانان غواړي چې هغوی د نورو په سترګو کې درانه واوسېږي، نو هغوی د ځان په رابطه باندې ډېر نه غږېږي، د ځان صفتونه دې ډېر نه کوي، د ځان ستاینې دې نه کوي. هغه عالم دی او که غیر عالم دی، هغه د قوت خاوند دی او که کمزوری سړی دی. مجلس کې د ځان په رابطه باندې غږېدل دا خپل ځان سپک معرفي کول دي په دې خلکو. ورونو هغه مجلس په خلکو باندې ډېر بوژي، ملا صاحب او حاجي صاحب او تبلیغي صاحب او پلانې صاحب او پلانې صاحب، هغه ټول مجلس په جرګه کې د ځان زه خو پیسې نه اخلم او پیسو بس زما خو تاریخ معلوم دی او پیسې داسې جرګې کوم او د ټولو نه ډېر په جرمونو کې به هم سړی ښکېلي. دا څوک چې د ځان په رابطه باندې ډېر غږېږي، که دته دا وجدان یو محکمه ده، دا ورته وایي تا کې دا صفت دی، تا کې دا دي دا دي دا دي. هغه داسې سوچ کوي چې دا خلک زما د دې عیوبو نه شاید خبر وي، دا خپلې صفایې کوي، خپلې ستاینې کوي او د خپل ځان په رابطه باندې غږېږي. ورونو د ځان په رابطه مه غږېږئ، بلکې خلک به ستا د شخصیت په رابطه قضاوت کوي، ستا د علم په رابطه به قضاوت کوي، ستا د سخا په رابطه او ستا د سړیتوب په رابطه. الله تعالی وایي فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. د ځان صفتونه مه کوئ، د ځان ستاینې مه کوئ، ځکه الله اعلم بمن اتقى. څوک متقی او پرهیزګار دی، صحیح مؤمن دی، الله یې پیژني. د ځان صفتونه وکړه کنه. خلک به دوکه کې الله دوکه کولی شي، نه شي دوکه کولی، الله له څوک دوکه نشي ورکولی. که ته هر څومره د ځان په رابطه وغږېږې، زه په هر څومره د ځان په رابطه وغږېږم، الله ما پیژني، زه د الله نه پټ نه یم، زما شپه ورځ د الله نه پټ نه دي، زما ښکاره او پټ د الله نه پټ نه دي، زما خبرې او کارونه د الله نه پټ نه دي، زما هره کړنه د دین او د دنیا دا د الله نه پټ نه ده. د ځان په رابطه صفتونه ولې وکړم، د ځان ستاینې ولې وکړم؟ هو اعلم بمن اتقى. الله ښه خبر دی په هغه چا باندې چې هغه متقي وي، هغه پرهیزګار وي. ورونو د یو عالم نه چا پوښتنه وکړه، ورته ویې ویله چې د ټولو نه بېکاره او د ټولو نه ناوړه رښتیا کوم یو چې رښتیا یې خو ډېر بد ډېر ناوړه وي. هغه عالم ورته وویله چې ثناء المرء على نفسه. یو سړی د ځان صفتونه کوي، دا د ټولو نه هغه ناوړه رښتیا. ما کې به یو صفت یو زه به درته ذکر کوم، ورونو دا ډېر بد صفت، دا ډېر بد رښتیا دی. تاسو وګورئ دا فیسبوکونه، علما په دې مرض کې اخته دي، شتمن خلک په دې کې اخته دي، بنسټونه پکې اخته دي، حکومتونه پکې اخته دي، د ځان د صفایۍ لپاره، د ځان د پاکۍ لپاره بس تبلیغات دي، فیسبوکونه دي، پوسټونه دي. ورونو که یو څوک غواړي چې هغه د ښه شخصیت خاوند وي، ځان ورک کړي په ټولنه، ځان پټ په ټولنه کې او خپل صفتونه او خپل اشتهارات مه کوئ. حدیث کې راځي، نبی علیه السلام وایي ان الله یحب العبد التقي الخفي. الله د هغې بنده سره ډېره مینه ده چې هغه متقي وي، هغه د دین په اصولو پابند وي، د الله بندګي کوي او تر څنګ یې الخفي ګمنام وي، پټ وي او هغه د ځان د شهرت دپاره کار نه کوي.